د لوی بخښونکي خدای تعالی په سپېڅلي نامه د لیکوالۍ دویم درس دی. نن د یاګانو په ډولونو باندې بحث کوو. دغه 15 یاګانې نن تر بحث لاندې نیسو، د دوی کاروانځایونه ښیو. پښتو ژبه 15 یاګانې لري. د پښتو ژبې د متن رڼاګانې دي. لومړنۍ یا ده، دغه یا ته نرمه یا ویل کېږي. غبر غږ دی. ای تلفظیږي. ای لکه د سړی په کلمه کې سړی، لرګی، منګی، ښوونځی، پوهنځی. ای ستاسو لپاره یو وزن دی، یوه تله ده. کوم کلمات چې تاسو تلفظوئ د ای په وزن راځي، هغه په نرمه یا لیکل کېږي. هره کلمه چې وي چې د ای په وزن راغله، تاسې کولی شئ هغه په ټکو یا باندې ولیکئ، بله یې لیکل سم نه دي. دویم، دغه یا ته څرګنده یا وایي. د پښتو ژبې یو خپلواک غږ دی. ای تلفظیږي. ای لکه د وداني په کلمه کې وداني، دوستی، خپلوي، شادي. ای تلفظیږي. کوم کلمات چې هغه ای تلفظیږي په څرګنده یا د اسانۍ لپاره کوم کلمات چې په بیټکو یا نرمه یا ختمي، هغه په همدغې څرګنده یا باندې جمع کېږي. لکه سړی مفرده کلمه ده، جمع یې سړي. لرګي، منګي، ښوونځي، پوهنځي، جمع یې. همدا ډول د فعلونو په پای کې د دویم شخص لپاره راځي. لکه ځي، راځي، لیکي، خوري، بولي، وړي. دریم، دغه یا ته اوږده یا ویل کېږي. د پښتو ژبې یو خپلواک غږ دی. د عربي ژبې د زیر په شان تلفظیږي. ای تلفظیږي. ای لکه ناوې، ادې، ای خاښې، ای مې، یې، دې، هغې. د اسانتیا لپاره کوم نومونه چې په زور ختم دي په همدغې یې باندې جمع کېږي. لکه پاڼه په زور ختم ده، جمع پاڼې. ډیوه، ډیوې، پلوشه، پلوشې، وړانګې او داسې نور. په فعلونو کې چې د مفرد مؤنث لپاره تصریفي، لکه لیدلې، لوېدلې، بللې، شړلې. دغه یا ته زورکیواله یا وایي. یوازې د ښځینه نومونو غبر غږ د پښتو ژبې د ښځینه نومونو په پای کې راځي. لکه نړۍ، وړۍ، شړۍ، ګلالۍ، ملالۍ، مړۍ، زولۍ، خولۍ. ای تلفظي. هغه کلمات چې په هغې کې د ای اواز وي او ښځینه نومونه دي، اسمونه وي، په همدغې زورکیواله یا لیکل کېږي. لکه د شړۍ په کلمه کې ګلالۍ، ملالۍ، مړۍ، څپلۍ، کړکۍ او داسې نور. کوم نومونه چې په څرګنده یې ختم وي په اوښتي حالت کې په دغې لکه زورکیواله یا باندې لیکل کېږي. لکه وداني کلمه ده، په څرګنده یا ختمه ده، په مغیره یا اوښتي حالت کې په زورکیواله یا لیکل کېږي. د ودانۍ کارونه، د وترنرۍ پوهنځی. پنځم، دغه یا ته همزهواله یا ویل کېږي. دغه یا د زورکیوالي په ډول تلفظیږي، خو فرق له هغې سره دا دی چې زورکیواله یا د اسمونو په آخر کې راځي او همزهواله یا د فعلونو په پای کې راځي. لکه وخورئ، کینئ، مه کینئ، پاڅئ، ځئ، راځئ، ښه راغلی، خبرې وکړئ او داسې نور کلمات.